ګرانو مینهوالو په اواز د خیبر کمرخیله د بټورونه کې زه ستاسو ورور ستاسو ملګری اوازګل اواز افریدي او نن زموږ سره زموږ خوږ ګران دوست ملګری ښاغلی بهار افریدي موجوده دی چې د چا نه پټ نه دی او نن موږ د دغو لوکیلو راغلي یو نو زموږ سره دا فیصل په اواز د خیبر کمرخیله د بټورونه کې موجود دی نو موږ به دغه نه مختصر باندې پښتنې کوو تاسو را به خپل پېژندګلو هم چې کوم در سره شریکه کړي او بیا د وخت مطابق چې کوم څه د سره په ذهن کې غزل چې شي هغه به سره شریکي نو بهر دې مونږ ته بلنه درکو په اواز د خبر کوم خبر درونه کې چې تاسو مو مینوالو ته اول خپل مختصر تعارف وکړي مننه اوازګل صاحب زه اول د تاسو ډیره شکریا ادا کوم او ډیر ممنون یم چې تاسو د دونه لري زوینه تکلیف کړی رای و دلته تر مو پیر ورسېدلو او مونږ د خپل مینوالو سره مخاطب کوو یعنی دا د سوشل میډیا لري دا ډیره د فخر خبراندو چې نن سبا ملګری لاګیاري ور پښتو ژبه لپاره خدمت کوي پاکه د تاسو خدمت هم د چانه پټ نه دي نو د تو ډیره مننه کوم مختصر پیژنګلې په باره کې پیدا ویو چې بس نوم خو بس په بهار افریدي باندې مشهور یم او تقریبا د 1980 یم راهسه د شاعرۍ په ډګر کې بس د غموته ګډه لیکل کوو چې بس دا ورزنګونه لري نن خو په خپل بس دغه خلک ځلې ولیدلې بس په دا کې منډه ترلې وو نو بس دا مختصر پیژنګلې وه نو باید موږ تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو هر ځای چې نه پټې نه دي چې تاسو ډېره د پښتو ادب د پوره هر ځای کې منډه ترلې وو نو اوس ټیم ډېر موږ نه اخلو د ملګري به مې انتظار وي نو موږ غواړو چې غزل طرف ته ورشو مننه اوس بیا لومبای راسي یو څو شعرونه لري ارشاد بیا به غزل پسې یای چې هغه مغرور نه به ازغي او کا ګلاب راوړي هغه مغرور نه به ازغي او کا ګلاب راوړي ورې بار نه وخت کړو چې کله به جواب راوړي واه ډېر خوسته مننه هغه مغرور نه به ازغي او کا ګلاب راوړي او هغه رې بار نه وخت کړو چې کله به جواب راوړي ډېر خوسته او ماته چې څوک راوړي بارود د هغو کلی هر کله ماته چې څوک راوړي بارود د هغو کلی هر کله و د هغو لاس نیسي چې څوک را له کتاب راوړي واه دا بیا وایي مننه یای چې ماته چې څوک راوړي بارود د هغو کلی هر کله و د هغو لاس نیسي چې څوک را ته ګلاب راوړي واسف شعر دی چې د کوم نظام کې یو ځوانان میزي خروغ د کوره د کوم نظام کې یو ځوانان موزي خروغ د کوره ورته لاشونه یې په بیرته خړ سیلاب وروړي واه ډېر خوشاله ډېر زبردست بیا وایي مننه یې چې د کوم نظام کې ځوانان میزي خروغ د کوره ورته لاشونه یې په بیرته خړ سیلاب راوړي وکه مسالې کوي خو نه یې غواړو شار چې کوي که مسالې کوي خو نه یې غواړو شار چې کوي و هغه د روشي چې د امن څوک رابوب راوړي واه ډېر زبردست او شعر دی چې وایا په دې به ځان لا څرنګه ثواب راوړي وایا په دې به ځان لا څرنګه ثواب راوړي او چې پر یای کوي دا ځان لا عذاب راوړي بشک ډېر زبردست مننه یی چې وایا په دې به ځان لا څرنګه ثواب راوړي چې پر یای کوي دا ځان لا عذاب راوړي او تاسو بیا ورکړی جوابونه د خپل ملګرو تاسو بیا ورکړی جوابونه د خپل ملګرو او یو څو سوالونه به هغه زما په باب راوړي ډېر خوشاله ډېر زبردست غزل دی چې د مدنیاتو شتمنۍ مشته فقیر نه یم د مدنیاتو شتمنۍ مشته فقیر نه یم خو هیڅ پر نه لرم اختیار ځکه امیر نه یم ډېر خوشاله ډېر زبردست مننه یی چې د مدنیاتو شتمنۍ مشته فقیر نه یم خو هیڅ پر نه لرم اختیار ځکه امیر نه یم ولې مې دومره د نړۍ خلک بې وسه ګڼي ولې مې دومره د نړۍ خلک بې وسه ګڼي او څه په دیوال پورې راځوړنده تصویر نه یم ډېر زبردست بیا وایه مننه یی چې ولې مې دومره د نړۍ خلک بې وسه ګڼي څه په دیوال پورې راځوړنده تصویر نه یم ډېر ښه و تو بې احساسه دوکه کړي تو ترې کړی مطلب تو بې احساسه دوکه کړي تو ترې کړی مطلب ما هغه مه ګڼه
زه دومره بې ضمیر نه یم. ډېره ښایسته، ما هغه وګڼه زه دومره بې ضمیر نه یم. شعر د یی چې منم حالاتو یم ځپلی ځکه یم پریشان. منم حالاتو یم ځپلی ځکه یم پریشان و ټوټې ټوټې کوشش مې مه کوه کشمیر نه یم. واه 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 ډېر ښکلی. مننه یی چې هغه منم حالاتو یم ځپلی ځکه یم پریشان و ټوټې ټوټې کوشش مې مه کوه کشمیر نه یم. او په ځان په خپله ګواهي د لیونتوب به وکړي. په ځان په خپله ګواهي د لیونتوب به وکړي. ویل یې لا خو دې کتلې په زیر زیر نه یم. ډېر ښکلی. و شعر د یی چې تا چې په داسې مست پرلي کې مست کاتره وکړل، تا چې په داسې مست پرلي کې مست کاتره وکړل، حیران یم څنګه لا تر اوسه هواګیر نه یم. واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه. او شعر د یی چې د په هر اشر کې وینه مرکب موجوده، چې د په هر اشر کې وینه مرکب موجوده، معلومه دا شوه چې زه زړه لا نسکیر نه یم. واه ډېر ښکلی کونې کرښې. مننه. و شعر د یی چې رازنې ځکه دا بدمسته لیونتوب نه درومي، رازنې ځکه د بدمسته لیونتوب نه درومي و چې تړلی د زلفانو په زنځیر نه یم. و اخري شعر د یی چې زه بهار ځان سره پرې هسې وختیری کوم، زه بهار ځان سره پرې هسې وختیری کوم او مات ګوډ لفظونه د پښتو لیکمه پیر نه یم. ډېر خو د مکتب ټکی بیا وایي. مننه یی چې زه بهار ځان سره پرې هسې وختیری کوم او مات ګوډ لفظونه د پښتو لیکمه پیر نه یم. ډېره مننه. نو ګرانو مینهوالو دا و ښاغلی بهار حفیظي صاحب موږ ډېره مننه کوو چې تاسو ته یې خپلې کلمونه وړاندې کړل. امید لرم چې تاسو د خوښې وړ به وګرځېږي. ډېره مننه زموږ د اورېدلو او زموږ د زغملو. د الله په امان ښاد و آباد اوسئ.